السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو، د نن ورځې دا ویډیو ډیره زیاته ضروري او مهمه ده. د نن ورځې په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوم چې ښځې کوم قسم سړي ډیر خوښوي او مینه ورسره کول غواړي. په همدې باره کې تاسو سره څلور داسې پټ رازونه شریکوم چې تاسو به ترې تر اوسه نه یې خبر. که غواړئ چې پوه شئ او له دې پټو رازونو او په زړه پورې معلوماتو خبر شئ، نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو له همدغسې معلوماتي ویډیوګانو خبر وساتل شئ. دوستانو، خوشحاله ژوند د هر انسان هیله او ارزو وي او هر انسان غواړي چې خوشحاله واوسي، خو دا خوشحالي هغه وخت نوره هم زیاته شي کله چې ښځه او خاوند د یو بل خیال ساتي او یو بل سره په مینه وخت تیروي. خو یو څو خاص عادتونه که سړی ولري نو ښځې به ورسره بې انتها مینه وکړي او خپل ځان به ترې قربان کړي. په دې عادتونو کې وړومبی عادت ښځې ته وخت ورکول دي. دوستانو، په دې باره کې موږ مخکې هم ډېرې خبرې کړي دي، خو ښځې ته د وخت ورکولو نه مطلب مو دا دی چې اکثره خاوندان له کار نه کور ته راشي نو بیا په موبایل کې ځان مصروف کړی وي، فیسبوک او یا په نور سوشل ویب سایټونو کې مصروف وي او ښځې ته وخت نه ورکوي. خاوندانو ته پکار دي چې کور ته په راتلو سره سم لږ ساعت آرام وکړي او بیا د هغې نه وروسته ښځې سره کیني، ګپ شپ ولګوي، د هغې د ورځې داستان واوري چې ورځ یې څنګه تېره شوې، د مور پلار د اړخ نه دې ټلیفون راغلی او که نه هغوی څنګه وخو او داسې نورې خبرې. ښځه په دې سره ډېره زیاته خوشحالیږي او فکر کوي چې خاوند مې زما څومره خیال ساتي، نو خاوند سره یې نوره هم مینه زیاتیږي. دویم عادت چې باید هر سړی ولري هغه د ځان ښایست دی. دوستانو، د ښایست نه مو مقصد د ځان صفایي ده. د هر سړي دا خوښه وي چې زما ښځه دې ماته ښایسته وګرځي، خو سړی بیا د خپلې صفایي خیال نه ساتي او اکثره وخت د ښځې په وړاندې او یا په کور کې داسې خیرن ګرځي چې د ښځو نه وي خوښ. څنګه چې د سړو خپله ښځه ښایسته او پاکه خوښوي، همداسې د ښځو هم خوښوي چې خاوند یې پاک او صفا وګرځي او د خپلې صفایي خیال وساتي. دریم عادت چې د ښځو خوښیږي هغه د خاوند له اړخه د ښځې ستاینه او صفت کول دي. که څه هم دا یو عامه خبره ده او سړو ته کیدای شي دا خبره دومره خاص اهمیت ونه لري، خو دا یو حقیقت دی چې ښځه په خپل صفت باندې خوشحالیږي. لکه که خاوند ښځې ته ووایي چې ماشاءالله ته ډېره ښایسته یې، ستا په راتلو زما ژوند جوړ شو، ته ډېر ښایسته پخلي یعنې خوراکونه پخوې چې ته ووینم ډېر خوشحالیږم او ستا نه لیدلو باندې ډېره خفه یم، ته زما د ژوند سرمایه او داسې نورې خوږې خبرې، نو ښځه په دې سره ډېره خوشحالیږي او د سړي نه قربانیږي. که داسې مو کله نه وي کړي نو یو میاشت یې ضرور وکړئ، په ګټه باندې به یې خپله پوه شئ. څلورم قسم عادت چې د ښځو ډېر خوښیږي هغه دا چې خاوند کله کله ښځې ته تحفې راوړي. ښځې ته په تحفې ورکولو سره هغه ځان ډېر خوش قسمته محسوسوي چې زه د خپل خاوند په نظر کې ډېر اهمیت لرم او هر وخت ورته یاد یم او زما ډېر خیال ساتي. دوستانو، کله چې تاسو د ښځې د دې خبرو خیال ساتئ نو ښځه هم بېشکه چې تاسو ته زړه درکوي او په ټول ژوند کې ستاسو قدر او عزت کوي او ستاسو ژوند په خوشحالۍ تېرېږي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که تاسو هر څه پوښتنه لرئ کمنټ کې خامخا ولیکئ، موږ به تاسو ته ځواب درکړو. او له نورو ښایسته په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ، ډېر ژر به تاسو سره په یو بله معلوماتي ویډیو کې مخاطب شم. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.